السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټوله خوشحاله اوسئ. ښه راغلاست یو نوی ویډیو او یو نوی درس ته. په دې درس کې موږ د اختیکلونو په باره کې خبرې کوو چې اختیکل څه شی دی، څو قسمه دی، مفرد حالت لپاره کوم یو استعمالیږي، جمع حالت لپاره کوم یو استعمالیږي، فیمینین لپاره کوم یو استعمالیږي، مسکولن لپاره کوم یو استعمالیږي، سره د مثالونو. په دغه ویډیو کې دا ټول اختیکلونو سره د مثالونو تاسو لپاره تشریح کوم، ځکه چې په ویډیوګانو کې زیاتو ملګرو دا کمنټونه راته کړي دي چې مونږ په اون دې لا لو لې دې کې مونږ مشکلات لرو چې کوم یو په کوم یو وخت کې باید مونږ استعمال کړو. نو دې له خاطره ما دغه ویډیو جوړ کړو چې پوره اختیکلونه زه تاسو لپاره تشریح کړم، څو قسمه دي، څنګه استعمالیږي، مفرد حالت، جمع حالت، مسکولان، فیمینین، ټول تاسو لپاره تشریح کړم. هر یو ویډیو کې زه پوره تشریح ورکوم، خو لیکن بعضې ملګري بیا کمنټ کوي چې په دې موږ پوه نشو. ویډیو تر اخره وګورئ، خپله پوه کیږئ. زه داسې کوم یو لغت یا کوم یو جمله نه پرېږدم چې هغه لپاره زه پوره تشریح ورنکړم. هر یو کلمې لپاره پوره تشریح ورکوم، خو لیکن ویډیو تر پایه وګورئ نو ورباندې پوه کیږئ. او که چیرې تاسو ویډیو په منځ کې پرېږدئ نو بیا هر یو شی چې نیمګړی پاتې شي نو په هغې به څنګه پوه شئ. اوس راځئ چې درس شروع کړو. دلته څلور قسمه اختیکلونه دي. لومړی اختیکل اندیفیني، دویم اختیکل دیفیني، دریم اختیکل دیفیني کنتراکتي، څلورم اختیکل پارتیتیف. دا څلور قسمه اختیکلونه شو. دا هر یو قسم اختیکل چې دی دو قسمه دی، سینګولیي یعنی مفرد، پلوریل معنی جمع. هر یو اختیکل مفرد او جمع بڼه لري. بیا سینګولیي یعنی مفرد معنی چې دی دو قسمه دی، مسکونه، فیمینان. یعنی مسکولان لپاره جدا استعمالیږي، فیمینین لپاره جدا استعمالیږي. مسکولان پوهیږئ چې نارینه، فیمینان یعنی ښځینه لپاره ښځینې بڼې لپاره بیل استعمالیږي او نارینه بڼې لپاره بیل استعمالیږي. دا مفرد بڼه یې. خو لیکن پلوریل یعنی جمع بڼه یې چې دی ټولو لپاره یو استعمالیږي. فرم یونیک دی دا، یعنی یو فرم لري. نارینه لپاره هم استعمالیږي، ښځې لپاره هم استعمالیږي. لومړی اختیکل اندیفیني په باره کې خبرې کوو. اختیکل اندیفیني دا درې قسمه دي، یعنی درې دي. لومړی ان، دویم اون، دریم دی. ان مفرد بڼه دی، نارینه لپاره استعمالیږي. ان مفرد بڼه دی، نارینه لپاره استعمالیږي. هغه نومونه چې نارینه دي هغې لپاره ان استعمالیږي، معنا یو. ان معنا یو. دویم اون، اون معنا هم یو دی خو لیکن ښځینه لپاره استعمالیږي، او هغه نومونه چې فیمینین دي هغو لپاره استعمالیږي. او جمع حالت یې چې دی دی، جمع حالت یې دی. دویم اختیکل دیفیني. اختیکل دیفیني چې دی دا هم درې دي، لا، لو، لا، لی. لو نارینه لپاره استعمالیږي، هغه نون چې نارینه دی یعنی مسکولان دی، مفرد دی، هغې لپاره لو استعمالیږي. او که چیرې هغه نون چې لومړی حرف واولو لري، یعنی لومړی حرف واولو لري، په هغه صورت کې موږ لوپوزې ال اپوستروف استعمالو. لوپوزې ال اپوستروف استعمالو. دویم لا. لا هم فیمینین لپاره استعمالیږي، هغه نون چې فیمینین دی یعنی ښځینه دی هغې لپاره د نون څخه مخکې لا استعمالو. او که چیرې لومړی حرف واول وي په هغه صورت کې بیا هم ال اپوستروف استعمالو. که چیرې هغه نون چې لومړی حرف واول وي، که ښځینه وي که نارینه وي خو لیکن مفرد بڼه وي، په دغه وخت کې ال اپوستروف استعمالو. دریم پلوریل یعنی جمع بڼه، لی. لی چې دی جمع دی، لی جمع دی، نارینه وي که ښځینه وي، جمع حالت وي، یو نه زیات وي
نو په دغه وخت کې لی استعمالو. پر اگزامپل مثلا ماشومان les enfants. صحیح شو؟ داسې جمع حالت لپاره استعمالو. د ټولو کې مثالونه وروسته تشریح کوم، یوازې اوس دغه خصوصا ارتیکل تشریح کوم، وروسته مثالونه ټولو کې تاسو لپاره وایم. ورپسې چې دي ارتیکل دیفیني کنټراکټي، دا هغه ارتیکلونه دي چې مثلا دوه ارتیکلونه سره یوځای شوي دي، یو ارتیکل ترې نه جوړ شوی دی، یا پریپوزیسیون او ارتیکل سره یوځای شوی دی، یو ارتیکل ترې نه جوړ شوی دی. په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره د پریپوزیسیون پلس ارتیکل په باره کې خبرې کوو چې پریپوزیسیون او ارتیکل سره یوځای شي څه ترې نه جوړېږي. دا همدا ارتیکل دیفیني کنټراکټي ورنه جوړېږي. دا هم شپږ دي. دا او، دو، الا، دولا، او، دی. او، دو دا مسکونان لپاره استعمالیږي. او، دو معنا دا مسکونان لپاره استعمالیږي. دا مسکونان لپاره استعمالیږي او مفرد لپاره استعمالیږي. الا، دولا فیمینین لپاره استعمالیږي، مفرد لپاره استعمالیږي. او، دی، او، دی مسکولان او فیمینین دواړو لپاره استعمالیږي، خو دا جمع حالت دی. مسکولان او فیمینین دواړو لپاره استعمالیږي، خو دا جمع حالت دی. او معنا او د تا او په معنا ورکوي مختلفو ځایونو کې، دو د ل معنا ورکوي، همداسې اعلی معنا تا او په معنا ورکوي، دولا هم معنا د ټولو یو شی دی، خو لیکن فیمینین او یعنی او، دو، اعلی، دولا، او، دی د ټولو معنا یو راځي، خو لیکن حالت فرق کوي چې مسکولان لپاره او، دو استعمالیږي، فیمینین لپاره اعلی، دولا استعمالیږي، او جمع حالت لپاره او، دی استعمالیږي. اوس راځو څلورم ته، ارتیکل پارتیتیف. ارتیکل پارتیتیف دا هم درې دي. صحیح شو؟ درې قسمه دي یعنی. اوس راځو لومړی دو. دو چې دی خپله ارتیکل پارتیتیف دی. دو هر کله چې دو پلس لو یو ځای شي دې نه جوړېږي دو. دو معنا له. صحیح شو؟ د مختلفو ځایونو کې مختلف معنا ورکوي چې مثالونو کې وروسته تشریح کوو. دا دو چې دی نارینه لپاره استعمالیږي، مفرد باندې لپاره استعمالیږي. او که چیرې کوم یو لغت یا کوم یو نون چې لومړی حالت یا کوم یو ځای نوم اخلو، په هغه وخت کې د هغه لومړی حرف واول وي، بیا دو په ځای دو ال اپوستروف استعمالو. او فیمینین لپاره دو لا استعمالو. دولا فیمینین لپاره استعمالو، مفرد معنی لپاره. او که چیرې هغه هم لومړی حرف واول وي، نو په دغه وخت کې دو ال اپوستروف استعمالو. او جمع بڼه چې دی دی. دی معنا جمع بڼه دی. که چیرې یو نه زیات وي، یو نه زیات نون وي، یو نه زیات شیان وي، هغې لپاره دی استعمالو چې دی د پوم. صحیح شو؟ دی نارینه یعنی مسکولان فیمینین دواړو لپاره استعمالیږي، جمع حالت دی دی. اوس راځه چې په دې کې به اوس مثالونه تشریح کړو. او دا لومړی ارتیکل اندیفیني چې دی د درې واړو کې به مثالونه لومړنۍ برخې اون دې کې به مثالونه اوس نه تشریح کوو. په راتلونکي ویډیو کې به هغې لپاره مثالونه تشریح کوو، ځکه چې به ویډیو ډېر اوږده کېږي. او دا لاندې دریو له ارتیکل دیفیني او ارتیکل دیفیني کنټراکټي، ارتیکل پارتیتیف د دې لپاره مثالونه اوس تاسو لپاره تشریح کوم. او دا لومړی قسم چې دی هغې لپاره به راتلونکي ویډیو کې تاسو لپاره مثالونه تشریح کوم. اوس وګورئ اگزامپل. لو یعنی لومړی د ارتیکل دیفیني لپاره مثالونه تشریح کوو. لومړی وګورئ لو پروفیسور d'histoire. لو پروفیسور d'histoire. پروفیسور په دغه وخت کې چې دی مسکولان دی یا نارینه دی، په دغه وخت کې لو استعمالو ورته. لو پروفیسور d'histoire د تاریخ استاذ، د تاریخ مضمون استاذ. La maison de mes grands-parents. زما د غوره والدینو یعنی نیا او نیکه کور. La maison معنا کور، لکه څنګه چې په دغه وخت کې میزون خپل فیمینین دی، نو په دغه وخت کې ورته لا استعمال شو.
la maison de mes grands-parents. وګوره کلمه l'homme que vous voyez a gagné le gros lot. L'homme que vous voyez a gagné le gros lot. په دغه وخت کې l'homme یعنی نارینه ته وایي، نارینه ته وایي په دغه وخت کې چې چې دی په خپل لومړی حالت کې اش لري او اش نه وروسته واول لري، نو په دغه وخت کې ال اپوستروف استعمالیږي. هر کله چې لغت لومړی حرف واول وي یا اش راغلی وي، نو په دغه وخت کې ال اپوستروف استعمالوو. لکه l'homme que vous voyez a gagné gros lot. کومه نارینه چې وایي تاسو وینئ دې ګټلی دی یو لوی لوټري. صحیح شو؟ اوس نور مثالونه جمع حالت لپاره. les français فرانسویان خبره جمع ده، په دغه وخت کې le français فرانسوي یو کس کېږي. les français فرانسویان په دغه وخت کې جمع راغی. les belges معنا بلجیمیان، په دغه وخت کې خبره جمع ده نو ل راغی. les anglais معنا برطانویان. صحیح شو؟ په دغه وخت کې هغه خلک چې په انګلترا کې اوسېږي هغوی لپاره هم جمع ده ل استعمالیږي. اوس ګوره همدلې مفرد بڼه لیکو. جمع لپاره ل استعمال شو، مفرد بڼه le français فرانسوي یو کس دی په دغه وخت کې، او فرانسوي مثلا نارینه دی. le français که چیرې ښځینه وي la française. l'anglais لومړی حرف واول دی اپوستروف راغی. le russe معنا روسي په دغه وخت کې چې راغی لو راغی. اوس دلته وګورئ څلورم ارتیکل چې و les articles actifs. وګوره دلته je préfère boire du thé. زه غوره کوم د چای وڅښل، یعنې زه غواړم چې چای وڅښم. je préfère boire du thé. تی چې مسکولان دی په خپل حالت کې او مفرد دی چای. دو راغی. صحیح شو؟ je mange de la viande. زه غوښه خورم. صحیح شو؟ دغه وخت کې چې ویوند چې په خپل حالت کې فیمینین دی، یعنی فیمینین دی، نو په دغه وخت کې دولا ورسره اضافه شو. je mange de la viande. دریم je rentre du théâtre. زه بیرته کور ته ځم، یعنی تیاتر څخه یعنی تیاتر څخه بیرته کور ته ځم. په دغه وخت کې تیاتر هم په خپل حالت کې مسکولان دی، فیمینین دی، یو دی، نو په دغه وخت کې دو استعمال شو. je rentre du théâtre. la cour de l'école. د سکول انګړ یعنی د مکتب یا د ښوونځي انګړ. په دغه وخت کې la cour چې په خپل حالت کې فیمینین دی یو دی، لا راغی ورسره. او لیکول یعنی اکول، اصل لغات کې اکول دی. په دغه وخت کې چې اکول په خپل حالت کې لومړی حرف چې دی واول دی او مفرد دی او لومړی حرف واول دی، نو دې له خاطره دو ال اپوستروف ورسره راغی. la cour de l'école. صحیح شو؟ دریم les cahiers des élèves. د شاګردانو کتابچې. مخکنی مثالونه چې ورکړل les cahiers کتابچې جمع دي، نو دې له خاطره له ورسره راغی. شاګردان د شاګردانو، په دغه وخت کې شاګردان جمع هم دي او لومړی حرف واول هم دی، نو په دغه وخت کې د زلف ورسره راځي. les cahiers des élèves کتابچې د شاګردانو. شاګردان l'élève چې په دغه وخت کې جمع ده، نو د ورسره راغی. les cahiers des élèves د شاګردانو کتابچې. اوس په دغه ځای کې د article défini contracté په باره کې خبرې کوو، او هغې کې هم موږ دوه قسمه ولوستل، دو، دولا، دی. هغه مثالونه په مخکې ورکړل. اوس په دې کې د او اعلی او جمع حالت لپاره مثالونه ورکوو. ګوره example je vais à la mairie.
لمغي وای شرولي ته. لمغي چې په خپل حالت کې فیمینین دی نو دی په دغه وخت کې ا استعمالیږي ورته الا. Je vais à la mairie. زه شرولي ته ځم. نو مغي خپل حالت کې فیمینین شو الا ورته استعمال شو. دویم Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. زه هسپتال ته ځم یا روغتون ته ځم. لوپیتال یعنی اوپیتال دی اصل لغت چې دی اوپیتال دی. په دغه وخت کې اوپیتال چې په خپل حالت کې لومړی حرف اش دی صحیح شو اش دی نو په دغه وخت کې ا ال اپوستروف راځي. هر کله چې فیمینین وي الا ورته راځي. هر کله چې لومړی حرف واویل وي ا ال اپوستروف ورته راځي. نو په دغه وخت کې je vais à l'hôpital زه هسپتال ته ځم. je vais à l'hôpital. دریم je vais au cabinet médical. je vais au cabinet médical. je vais au cabinet médical زه کابینه میډیکال ته ځم. کابینه میډیکال هم روغتون غوندې مثلا یو ځای کې چې ډېر ډاکټران ناست وي او هلته خو ځي ډاکټر ته خپل مریضي وي او ځان دې معاینه کوي هغې لپاره چې وایي کابینه میډیکال. je vais au cabinet médical زه کابینه میډیکال ته ځم. په دغه وخت کې کابینه میډیکال چې مسکولان دی مفرد دی مسکولان دی په دغه وخت کې او ورته راځي. لکه څنګه چې کابینه میډیکال مسکولان دی په دغه وخت کې که چیرې موږ ووایو je vais à le cabinet médical دا غلط دی ځکه چې ا پلس لو چې شي دا مساوي کیږي او سره. je vais au cabinet médical زه به کابینه میډیکال ته ځم. Les hirondelles arrivent au printemps. Les hirondelles arrivent au printemps. Les hirondelles معنا دا یو قسم پرنده ده دا وای رسیږي یا راځي په پسرلی کې. او په دغه وخت کې پرنتون چې دی مسکولان دی لو پرنتون نو په دغه وخت کې او ورته استعمالیږي ا لوپوزه او استعمالو. je vais au cinéma. je vais au cinéma زه سینما ته ځم. په دغه وخت کې چې سینما مسکولان دی او مفرد دی نو je vais au cinéma او به ورته استعمالو. ورپسې راځو جمع حالت لپاره چې هغه نومونه یا هغه شی چې جمع حالت لري جمع وي نو هغې لپاره به څنګه څه استعمالو. j'irai aux Pays-Bas. j'irai aux Pays-Bas. j'irai aux Pays-Bas زه به هایلند ته ځم. پیبا هایلند ته وایي. j'irai معنا زه به ځم او په دغه وخت کې د پیبا د یو هېواد نوم دی. په دغه دا نوم چې دی وګورو د دوه حرفونو څخه جوړ شوی دی. دا خپله جمع دی چې جمع شو ورپسې دې لپاره چې استعمالو او جمع دی نو لپاره او استعمالو. ورپسې tu iras aux États-Unis. tu iras aux États-Unis تو به ځې امریکا ته. اتازونی دا په خپل حالت کې چې دی جمع دی. اتا یو زونی دو نومونه دي چې دو نومونه دي جمع دی دې لپاره او استعمالیږي. article défini contracté چې دی دا هم فیمینین لپاره مفرد فیمینین لپاره اعلی استعمالیږي. جمع مفرد مسکولان لپاره او استعمالیږي او هغه نومونه چې لومړی حالت واویل وي لومړی حرف واویل وي نو ال اپوستروف استعمالیږي او که چیرې جمع وي نو هغې لپاره او استعمالیږي خو په آخر کې اکس لري. صحیح شو. j'irai aux Pays-Bas. دا زمونږ درس امید لرم چې ورباندې پوه شوي به یاستئ او که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې راته په کمنټ کې ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې د هماغې په باره کې خبرې کوو. 3 قسمه ارتیکلونو مثالونه دلته م تشریح کړل. یو قسم پاتې شو هغه په راتلونکي ویډیو کې به تشریح کوو ځکه چې ویډیو ډېر اوږده کېږي. په مو ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګرو ته هم ورسیږي او چینل سبسکرایب کړئ چې زموږ نور ویډیوګانې هم تاسو ته ورسیږي. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو ښه